نظم دی وزیري صاحب چې زما په ژوند دا دردیدونکې کیسه زما په ژوند دا دردیدونکې کیسه او درته کومه ژړېدونکې کیسه د جمعې ورځ وه خدای ګوسمه له ماتم ډکه وه د کلي هر یوه کوڅه مو بس له غم ډکه وه جومات ته لاړم مولوي صاحب کیسې کولې موږ ته اسلام ښوده او موږ ته مسلې کولې له ځانه نه ومه خبر چې به ټوټه پرې وځم زه وم په تمه چې به خدای له په سجده پرې وځم د ځانه نه ومه خبر چې به ټوټه پرې وځم زه وم په تمه چې به خدای له په سجده پرې وځم نو ناڅاپه درس شلو قیامت جوړ شو غوغا جوړه شوه د خدای په کور کې وایه څنګه کربلا جوړه شوه ناڅاپه درس شلو قیامت جوړ شو غوغا جوړه شوه د خدای په کور کې وایه څنګه کربلا جوړه شوه ویره او ژړا شوه په ماتم بدل او د جمعې جمع شوه په غم بدله ویره او ژړا شوه په ماتم بدله د جمعې جمع شوه په غم بدله او صادق صاحب د چا لاسونه د چا غوښې د چا پښې پرتې وي او د چا د تن وینې د چا د تن ټوټې پرتې وي وزیري صاحب یو لاس مې ولید ګوته یې جیګه ور اختیا یادو یو لاس مې ولید ګوته یې جیګه ور اختیا یادو د دغې ګوتې معنی دا وه چې الله یې یادو نو لاسونه یې مات څه چې پر موږ چا دا فساد کړی دی د خدای ظالمه د خدای کور کې چا جهاد کړی همداسې ده که نه لاسونه یې مات شه چې پر موږ چا دا فساد کړی دی د خدای ظالمه د خدای کور کې چا جهاد کړی دی د اسلامیت ټولو خبرو ته دې غوږ ایښی او د حقانیت ټولو خبرو ته دې غوږ ایښی و په سترګو ړوند وې قرآنونه درته نه ښکارېدل د الله کور و کتابونه درته نه ښکارېدل په سترګو ړوند وې کتابونه درته نه ښکارېدل د الله کور او په سترګو ړوند وې قرآنونه درته نه ښکارېدل د الله کور او کتابونه درته نه ښکارېدل د خدای په کور کې د شهید کړم د پردو په امر دلته کې راغلې د تورمخو پنجابو په امر د خدای په کور کې د شهید کړم د پردو په امر دلته کې راغلې د تورمخو پنجابو په امر د چا آواز د زلکدن په وخت کې داسې ویل کاري اجاز د زلکدن په وخت کې داسې ویل مور مې ناجوړه ده زما د مرګ نه مه خبروئ هغوی له ډاډ ورکوئ د مور او پلار مې زړه صبروئ بل یو شهید د زلکدن سلګو کې داسې ویل کاري حمید د زلکدن سلګو کې داسې ویل په سرحد مه راپرېږدی نور دغه پردي ظالمان خدایه دا ستا کور کې مې وژني دا وحشي ظالمان زه خو ستا کور ته وم راغلی عبادت لپاره او چې څه تحفه ځان سره واخلم آخرت لپاره خو دې ظالم دا ستا په کور کې بې خطا قتل کړم خدایه په امر یې دا ستا که د بل چا قتل کړم د شهیدانو د خولې چغې او سوري ووتې او بې انتخا د جودرې نه جنازې ووتې دوی به د شهیدانو د خولې چغې او سوري ووتې او بې انتخا د جودرې نه جنازې ووتې دوی به مورګانې ماشومان او هم پلرونه لرل دوی به په زړه کې وایه څومره ارمانونه لرل دوی شهیدان شو دوی له هورې او علمان په تمه ته دوزخي شوې تا له تور تور خاماران په تمه تا د الله کلام سېزلې د بخلو نه یې د زناور خوراکې ته د خښولو نه یې د دې دنیا د عبادت د آخرت کلمه او د هر شهید په خوله کې وه د شهادت کلمه نو ویاړه په مرګ باندې مې ویاړمه زه او د شهادت مرګ د خدای غواړمه زه جابر حتابه پسې ژاړمه زه او په دې ټپه نظم رانغاړمه زه د شهید جابر حتابه پسې ژاړمه زه او په دې ټپه نظم رانغاړمه زه د شهیدانو وینې وروړی او د وطن پیغلې ترې نږدې ځان ته خالونه